ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو سلام او درناوی وړاندې کوم. کوپنهاګن کې یو بیا هم په یو تالار کې دلته د هیواد د 103 د خپلواکۍ د ګټلو 103 کلیزې لمانځنه ده. ډېره درنه غونډه ده. یو شمېر دوستانو پکې ګډون کړی ده. ما سره د سنهولم د کمپ نه سنهولم هغه کمپ ده چې ډنمارک ته چې مهاجرین راځي هغوی هم همدغه کمپ ته د لومړي ځل لپاره راځي. دلته ما سره شته ده خو دوی سره به هم بیا خبرې وکړو. اما د غونډې یو تن سمبالونکی جناب ډاکټر صاحب حجر احمد غازمي ما سره تشریف لري. صاحب سلام علیکم. څنګه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ خیریت ده؟ جوړ یاستئ؟ لومړی خو تاسو ته د خپلواکۍ د جشن مبارکي وایم. د دغه غونډې په باب کې یو لنډه څرګندونه وکړئ، ډېره لنډه، چې دغه غونډه چا رابللې ده او څنګه غونډه چې مهرباني لږ وړاندې راشئ چې غږ مو ثبت شي. دا غونډه د لوی افغانستان د ملي تحریک د ډنمارک د څانګې مشر محترم محمد عادل شیرین روسیه په مشرتوب رابلل شوی وه او دلته هر کال دا څه کال نه چې دا هر کال دوی د ازادۍ ورځ نمانځي او زه بیا هم د افغان غږ رادیو تلویزیون له لارې نه د 103 کلیزې د خپلواکۍ د ورځې مبارکي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو ته وایم. الله دې وکړي چې دغه خپلواکي دغه غونډه چې ده دا هر کال دا لمانځل کېږي دلته ډنمارک په بېلابېلو هر کال موږ لمانځو د ډنمارک په لویو ښارونو کې، کله کوپنهاګن کې، کله په اغوست کې، کله په وایله کې. ډېره جناب ډاکټر صاحب ډېره مننه کوو. قدرمنو اوریدونکو له ما سره راشئ. یو شمېر نور دوستان رابه شو دلته هغه دوستان چې د کمپ نه راغلي ما مخکې تاسو ستړي مه شئ. په خیر راغلي. سال د صحت مو څنګه ده؟ خیریت څنګه؟ څومره وخت کېږي چې راغلي یاستئ ډنمارک؟ یو کال کېږي. تاسو؟ تقریبا 3 میاشتې. 3 میاشتې کېږي. ته؟ 15. نو څنګه و دا غونډه دلته چې تر اوسه لا کمپ کې یاستئ دلته څنګه و دا غونډه مو خوښه شوه که نه؟ ښه والی په څه شي کې و؟ لږ وړاندې کمره راشي چې غږ ثبت شي. ما اول تاسو نه مننه کوم چې استاد تاسو مونږ دعوت کړی د کم نه دلته راغلو او ډیر خوشاله یو چې داسې غونډو کې مونږ اشتراک وکړو. خپل خوشاله یو چې تاسو په خپل راغلی یاستئ. مونږ خو یوازې دعوت وکړو دا چې تاسو راغلئ. ډیره مننه. نو دا غونډه څنګه وه ستاسو؟ نو غونډه ډیره بهتره غونډه وه. خپل ازادي ورځ هم تجلیل کړه. ښه ډېر ښه. او په بعضو شعر او شاعري باندې ډېر تجلیل کړه. نو تاسو هم چا خبرې وکړلې چې شعر چا به ویلی ستاسو ډله کې؟ ملګري شعر هغه څه نومېږي دا ملګری؟ اسرار خان غفوري. ډېره زیاته مننه. قدرمن دوستانو راځو دلته وړاندې شاعر او قدرمن فرهنګي شخصیت جناب بورا زماني له موږ سره. سلام علیکم. څنګه مو شي؟ راځئ لږ وړاندې راشئ چې غږ مو راشي. څنګه یاستئ؟ خپلواکۍ ورځ مو مبارک شه. تاسو هم مبارک یو. نو څنګه توپیر دی د سږ کال غونډې او د نورو کلونو؟ خیر لکه فرق خو پکې و ځکه چې داسې به دې خو وګورو قدرمنو اوریدونکو ته. یو څه توپیر لري د تیرو دغه سره. نو دلته یوازې ویناوې وي؟ نه ویناوې مشاعره وه پکې اوس وروسته پکې سندرې به وي. ډېره سندرې هم شته. 2 سندرغاړي دي پکې انشاءالله تعالی به پکې ګډون کوي او ډېر ښه. نو تاسو شعرونه زما ډېر خوښېږي. شعر دې پکې وویلي؟ او ما پکې یو شعر. ډېره زیاته مننه. قدرمنو دوستانو راځئ دې خواته هدایت خانه ته راشه که نه زماني صاحب دا خو د دې خپرونې هغه د چا خبره ویندوی نطاق خو ستړي به شي. په خیر راغلي. ځوانان سږکال ډېر دلته تبارز کړی ده. هیله ده چې دوی په راتلونکي کې وکولی شي د دغسې غونډو مسؤلین وي، نشرات وکولی شي. ډېر ښه. نو څنګه وه غونډه نن؟ خو ته پکې نطاق وې انشاءالله چې میکروفون نه خو ونه هېرېدو. نه الله دې نه کړي. بس خپله وسه مو کړئ انشاءالله تعالی. دا به زموږ همیشه کوشش وي د خیره خپل ځوان نسل ته د خیره سره. بېلوال صاحب دلته موږ سره ده. صاحب مهرباني وکړئ. مهرباني کاکا. ښه صاحب چې موږ صاحب د خپل کوم سیاسري چې دي ماشومان چې دي د ډنمارک کې اوسېږي دیو ته د استقلال بلد وساتو، مصروف وساتو. الحمدلله ډېر ستا لپاره څه خوند درکړه دا نننۍ غونډې؟ خاص نه دې موږ لیدلو که دا خوند خو ډېر خوند وکړو. د خپله د استقلال نوم چې دی دې کې خپل یو خوند پروت دی. دې کې هم جذبه ده. نو څنګه څه فکر کې خپلواکي شته افغانستان کې؟ بالکل موږ خو خپلواک یاستو. ډېره مننه. راځئ وګورو چې بېلوال صاحب تازه له افغانستان نه راغلی. ستړي به شئ بېلوال صاحب. خپلواکۍ ورځ مبارک. نو موږ اوس پوښتنه دا ده چې اوس دا خپلواکي شته که نشته؟ ځینې کسان وایي نشته خپلواکي. ولې دا غونډې کوئ؟
ځینې کسان وایي څوک وایي چې نشته افغانستان خپلواک وطن دی تاسو تازه راغلی له وطنه څه خبرې دي لنډی که ووایي ډیره مننه هیوادوال صاحب نیوه ټولو لیدونکو ته او لیدونکو ته احترامات او مبارکي ورته وایم او ستاسو د جواب سوال په مقابل کې چې لن مختصر ووایم افغانان همیشه خپلواک پاتې شوي دي مختلفو پړاوونو تېر شوي خلک دي دا داسې یو ملت دی چې ډېر درانه ذهنونه یې در کړي مګر هویت یې د لاسه نه دی ازادي یې د لاسه نه ده دا ډېره لویه خبره آزاد دی و او ډیره زیاته مننه بیلوال صاحب محترم هادي بیلوال زموږ ښه شاعر فرهنګپال شخصیت او تازه له کابل راغلی له همدغه شملې سره یې له کابل نه راپورتاژونه ورکول جناب شیرین زوی صاحب هم دلته شته ده فقط یو سلام به ورسره وکړو د دې غونډې مسؤل او څه خبرې لرئ یوه خبره د خپلو خلکو ته څه وایي بس ټولو درنو هیوادوالو ته د ګران هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې او بیرته ګټلو یو څو درېیمه کلیزه مبارک وایم افضل شیرین زوی په ډنمارک کې زموږ د راتلونکو ټولو غونډو ټولو فرهنګي هڅو مشري موږ دته ورکړې ده خوشحاله او نیکمرغه اوسئ ډېره مننه ستړي مشئ دا ګورئ دوستانو دلته مختلف له بېلابېلو سیمو نه دوستان راغلي دي او په دې جشن کې برخه اخلي ستړي مشئ جوړ په خیر څنګه په خیر راغلی خوشحاله اوسئ نو تاسو هم رابولو د غونډې پاتې جریان ته چې موسیقي پارتي سیاست روز دی وکړه